بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. د نبی علیہ السلام د ترزوی او د قرآن مفسر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا کشر الکو د نبی علیہ السلام په ژوند کې نبی علیہ السلام چې وفات شو دا د دیار لسکالو او سوار لسم کال شروع کې دلو والو ماشومو وإذن نبی صلی الله علیه وسلم شاته اوما پس ورلی بانی د نبی علیہ السلام سره سوری ما شاته او یا پیدل د نبی علیہ السلام سره شاته روانی ما یا سوار دی یا پیدل دی خوی د نبی علیہ السلام شاته اوما دی شاته ټکی کی دا دوانا مطلبونه کی دلیش نو نبی علیہ السلام ما ته ویل چې یا غلام اے الکا ته د الله رب العالمین د دین حفاظت کوا د الله چې کوم حقونه دی او د الله چې کوم حدود دی کوم قوانین موږ ته را لېږلي دي سنې منع کړي او د هغې نه منع شه پسې راته امر کړی دی چې دا وکړئ نو هغه کوه د الله د شریعت د الله د دین د الله د قانون حفاظت کوا حفاظت اداره چې پاغي باندې عمل کوا نو الله تعالی بستا حفاظت وکي په دنیا کې د عذابونو نه او په آخرت کې د عذابونو نه او په قبر کې الله به حفاظت کوي او به راته ویل چې د الله د دین حفاظت کوا نتب الله خپل مخې ته بیا مومي یعنی لړمبت الله میلاو شي او الله ته ورسیږي او د الله بر سره محبت پیدا شي الله بر ته میلاو شي او چا د چې الله میلاو شو خو بس دی انسان کامیابی ومندلا او به ما ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله سوال کینو د الله نه کوه مخلوق نه سوال مکوا او کله چې مدد غواړي هم د الله رب العالمین نه غواړه او دا ټول امت کو راجم شي په دې خبره چې تعالی نفدر کی نو نیشي در کوله مگر هغه چې الله کم لیکل تار پاره کړی د کمی نه پیدا کمی پیدي دا غینه زیاته نشي در کوله تا او کړه ټول امت نرو خز باچهان او رعیتنا او علماء او غیر علماء او خپل او پردي ټول دنیا ټول امت را جمع شي په دې خبره چې تعالی zarar درکې نو نشي درکوله مگر هغه چې الله کم ساره پر په تقدیر کې لیکلی دا غینه سوا اسم نشي کوله تاسو را او الله چې کم تقدیر لیکله نو دا غینه قلم پورته شوی بس لیکلی شي او کوم پانو کې چې کله نو هغه پانی وچی شوی دی دا غیغه صحیح وجه شوی دا بچي الله څنګه لیکل کړي مطلب اق شانتی وکيږي نو بده کې الله سبحانه و تعالی د نبی علیہ السلام په خله مبارکي سرا پمنګو تاسو کې له غیرت پیدا کړي چې د الله د دین په بارکي برچانه نه یریږي د حق د قبول او بارکي برچانه نه یریږي نور د سدا چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایلین دي چې خپل احتیاط بکې خذو حذرک احتیاط بکې دانشي د دشمن خاله ورشي چې الله ما تسلی کړي نه بر رسیږي نه دام د شریعت خلاف ده د هلاکت زیله به ورزیم نو دشمن علاقه د پای کې به تشنه ګرځي ملګرو سبا ګرځي اصلحي سبا ګرځي او بل
نبی علیہ السلام ته الله فرمایلی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه خپل طاقت به برابره احتیاط وکې نور په تقدیر باندې ایمان لري. اوس راځي تاسو لفظي ترجمه ته وګورئ. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی قال دی ویلی دی كنت زوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا یوما یورزی پدې کې ادب هم پروت دی چې د مشر نوا مخکې نزي وي شاته وما فقال ان افرمایل دل نبی یا غلام اے الکا نبی علیہ السلام په لار باندې د ملګرو سره خبرې کولی کله کله په لار باندې د ملګرو سره خبرې اترې کې چې په سفر کې په لار باندې ملګری خوشاله او د الله د دین خبرې به وسره کې خو مشغولتیا به وسره کې او دین دا معلومیږي چې په لار باندې هم د دین یو مسله بیانول شي په لار باندې د سی بنوي چې ردا هو س جمعه او مدرسه نه ده. یا غلام اے الکا احفظ الله حفاظت کوا د دین د الله تعالی د الله د حقونو د الله د حدودو لنډه د سیمانو کا احفظ الله حفاظت کوا د دین د الله یحفظ کانو حفاظت وکي الله استا دنیا و آخرت کې احفظ الله حفاظت کوا د الله تعالی د دین تجده نتب بیا مومی الله فاک لرا تو چاہا کا خپل مخیتا یعنی تا تب الله لن ملاوشي او الله بستا حفاظت تولاړي. و اذا سالت وکل چیت سوال کې نو فاسال الله سوال کوا د الله نه. و اذا استعنت وکل چ مدد غواړي نو فاستعن مدد غواړه بالله د الله تعالی نه. واعلم او پویش ان الامه یقینا دا ټول امت چره لو اجتماعت کو چرت راجم شي علی ينفعوک پدی خبره چی نفدر کی تا بشیء پیوسی سرا نو لم ينفعوک نفنشدر کول الا بشیء مگر فاغسیز قد كتبه الله چی یقینا لکلی غیلر الله لک استار پارا. ولو اجتمعوا او کچرتا راجم شي دا امتیان علی ای یزروک فدی خبره چې zarar در کی تا بشین په یوشي سرا نو لم یزروک دای zarar نشي در کوله تا الا بشین مگر په اغسی سرا قد كتب الله علیک چې یقینا لیکلی وی الله تعالی پتا باندې. دا زکا چې رفعت الاقلام پر تکړه شوی دی قلمونه د تقدیر وجفت الصحف او چکړه شوی دی هغه پانی او دا معروف صيغم سې کیږي چې وجفت الصحف او چې شوی دی هغه پانی د تقدیر په کوم کې چې الله د کائناتو تقدیر لیکل مقادیر چې 50,000 کاله مخکې الله د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخکې تقدیر لیکلو.